دا خپل ژوند کوه خلکو ته مه ګوره. نن سبا د هر چا حاسدین ډېر دي، دشمنان یې ډېر دي. د خلکو دپاره ژوند مه کوه، په خپل مزاج ګرځه، په خپل طبیعت باندې ګرځه، خو د الله د احکاماتو خیال وساته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو طریقو خیال وساته، د اسلام په چوکاټ او په اصولو کې خپل ژوند کوه، آزادانه ګرځه. که دوست و هغه به خوشحاله سي، که دشمن هغه دې سوځي. تا ته الله درکړی، د دې نه درکړی، د دې بدبختو پر تا باندې نیت بد دی. الله درکړی ده، په ځان یې وخوره، په ځان یې وخوره، مصرف یې کړه، در پښو یې لاندې کړه، په خپل مزاج مطابق چې زړه درته وایي هغه رقم ژوند کوه. خو ګوره د اسلام او د اسلام د احکاماتو او د اسلام د اصولو په چوکاټ کې دننه خلکو ته مه ګوره. د خلکو دپاره چې کوم خلک ژوند کوي هغه د روس در پایه پورې تباه دي. هېڅکله خلک ستاسو والله که خوشحاله سي، که دوه خوشحاله کوي درېیم والله که خوشحاله سي، که څلور خوشحاله کوي پنځم والله که خوشحاله کوي، یا به ګرده پنځه سره په منافقت خوشحاله کوي. ولې منافقت کوي؟ یو الله خوشحاله کوي، یو الله بس کافي دی. الله خوشحاله که مخلوق پرېږده، که ستا دوستان و هغه به خوشحاله کېږي، د هغوی په مخ باندې به خوشحالي راځي، او که د دشمنان و هغوی به سوځي، د هغوی سینه به کباب وي، د هغوی سینه به توره اوښتې وي د ډېر زیات سوځېدلو څخه. ګورې دا دوستان دي، دا ستا په مختګ باندې خوشحاله کېږي، ستا په ترقي خوشحاله کېږي، ستا په آبادي خوشحاله کېږي، که ته واکمن سوې دی خوشحاله کېږي، که تا ته الله قدرت درکړي دی خوشحاله کېږي، که تا ته الله پاک ښه صحت و اولادو بچیانو کورنیو فامیل درکړی دی خوشحاله کېږي، او خدای ته خواست وکړي چې خدای ته یې نور عمر زیات کړي. البته ستا دښمن چې کوم دی دا د اثر دا د کوم خواږه هغه حدیث کې چې راځي چې حسد ان الحسد لیأکل الحسنات، دا حسد چې کوم دی دا د انسان حسنات نیکیان دا رقم خوري لکه یو تیز اور ته چې وچ بوټي واچوي، داسې لمبه ور باندې ګرځي. دا خلک خپل ځانونه وخوري، خپل اعمال وخوري، په ویې خوره ښه دی چې نور وخوړل سي، ښه دی چې کباب سي، دا نه خوشحاله کېږي. کله چې په تا دښمن و یا حاسد په تا خوشحاله سي، په دې پوه سي چې الله ستاسو نعمتونه واخیست. که ته په نعمتو آباد وې دی سوځېږي، که ته په قدرت په واکمنۍ باندې آباد وې دی سوځېږي، که ته په صحت په اولادو په مال آباد وې دی سوځېږي. لیکن که چیرې خدای نه خواسته تا ته مشکل ورسېدي، په هغه ورځ باندې په د اختر ورځ په هغه ورځ بیا دی سره غوړېږي. لهذا خپل ژوند کوه، حاسدین دي سوځي، ستا دښمن د حسد د وجې څخه د رقم سره سوځي، او دا حسد ډېره لویه ګناه ده، ډېره خطرناکه ګناه ده. دا دومره بغض و عناد و دښمني راولي، اخر الله ته دا خواست کړي خدای که ما ته راکوې نه کوې نه راکوې د ده څخه واخه. دا ګناه کبیره ده. دا حسد دا ګناه کبیره ده. علما لیکي چې حسد د انسان زړه دا رقم خوري لکه پر وسپنه چې زنګ مسلطه کې، دا زنګ دا وسپنه خوري اخر ختم کې، دا حاسد دام. او علما دام لیکي چې حسد یا حاسد سړی دا در مار هم بتر دی. مار په خپل زارو باندې خپل ځان نه وژني، لیکن حاسد په خپل حسد باندې اول خپل ځان وژني، بیا بل ته تاوان رسوي. دا کومه ګټه ده؟ دنیا تا ته الله درکړې سوځېږي دی، عزت تا ته خدای درکړی سوځېږي دی، ترقي خدای تا ته درکړی سوځېږي دی، او الله پاک جل جلاله تا ته اولاد و کور و فامیل و ورونه درکړي د اجتماعي ژوند سوځېږي دی. لیکن زه وایم ته یو الله خوشحاله کړه، د الله د احکاماتو مطابق ژوند کوه، د اسلام په چوکاټ کې اوسېږه، خوشحاله ګرځه، خوش مزاجه ګرځه، پر دشمنانو نور هم اور بل کړه، پر حاسدانو نور هم حسد وکړه، چې ښه دی چې د دې نیکیان هم وسوځي او د دې زړونه هم وسوځي. که د دوست و هغه به خوشحاله کېږي، هغه به الله ته دعا کوي چې خدای نور هم آباد کړه، ما هم د ده سره آباد کړي. دا حاسدین نه دي، دا ډېر بد خلک دي. دا د خدای پر فیصله باندې اعتراض کوي اول چې الله دته دې ولې ورکړي دی، خو وړ نو باید ماته دې راکوي. دویم دا چې دا علما لیکي چې دا کله کله دومره عداوت او دښمنۍ ته رسېږي چې دا سړی خپل ځان علیاذ بالله د اسلام هم باسي، داسې ناوړه الفاظ باندې استعمالوي. لہذا خپل مزاج مطابق ژوند کوه، د خپل طبیعت مطابق ژوند کوه، نور دې ته مه ګوره چې پلانکی به څه وایي، پلانکی به څه وایي. که دوست و هغه به خوشحاله سي، که دښمن و هغه به نور وسوځي.